په افغانستان کې د چین هیواد سفیر وانګ یو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې د حکومت د رسنیو په مرکز کې جوړ شوی و د هغو بشري مرستو په اړه معلومات ورکړل چې چین هیواد په دې وروستیو کې د خوست او پکتیکا ولایت د زلزلې ځپلو سره کړي دي دغه راز په کابل کې د چین سفیر پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیال سره د بشري مرستو د دوام هوکړه هم لاسلیک کړه وانګ یو په دې کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک په دې وخت کې لا زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري د وانګ یو په خبره چین به تل د یو دوست هیواد په توګه د افغانستان ترڅنګ وي او په داسې سختو حالاتو کې به د افغانستان د خلکو لاسنیوی کوي نوموړی د زلزلې ځپلو سره د چین هیواد د تازه مرستو په اړه وایي د چین حکومت په لومړي ګام کې په افغانستان کې له زلزلې ځپلو سره د 50 میلیونه یوانه بیړنۍ بشري مرستې اعلان وکړ له تیرو څو ورځو راهیسې د چین اړوند چارواکي په دې کار کوي چې وخت په وخت له افغانستان سره ډېرې نورې بشري مرستې هم وکړي تر اوسه پورې له 3020 ټنو زیاتې مرستې په څو پروازونو کې رسیدلي او تر راتلونکو څو ورځو به د څو ځانګړو پروازونو له لارې 220 ټنه نور توکي هم راورسیږي په دې کنفرانس کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مالی او اداري مرستیال او سرپرست غلام غوث ناصري هم ګډون درلود نوموړي له چین هیواد څخه مننه وکړه چې تل یې له افغانستان سره په سختو حالاتو کې مرستې کړي دي چې په دې مرستو کې خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې شامل دي دا مرستې چې دوی له زلزلې ځپلو سره کړي دي او رسیدلې دي دا د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت غیر خوراکي توکي دي چې پکې خیمه کمپلې او ځینې نور توکي شامل دي چې له ډلې یې یو څه اندازه د دې مرستې ساحې ته رسیدلې دي او یو څه نور یې د رسیدو په حال کې دي د چین سفیر وانګ یو په دې مطبوعاتي کنفرانس کې همداراز د افغانستان د کنګل شوې ملي شتمنۍ په اړه هم پر امریکا سختې نیوکې وکړې چې له یوې خوا یې په غیر مسؤلانه توګه له افغانستانه پښې سپکې کړي او له بلې خوا یې بیا د افغانستان شتمني په داسې حال کې کنګل کړي چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چین تل فکر کوي چې هغه پیسې د افغانانو دي دا پیسې باید پر پراختیایي چارو او د خلکو د ژوند د پرمختګ لپاره ولګول شي چین تل په نړیواله ټولنه غږ کړی نه یوازې غږ بلکې په مهمو ناستو کې د دغو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې د افغانستان په سویل ختیځ زون کې خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې سختې زلزلې ولړزول د تازه شمیرو له مخې تر دې دمه د مړه شویو کسانو شمیر 1014 او د ټپیانو هغه بیا 6083 تنو ته پورته شوی دی عزت الله احمدزی CMG کابل